امام طحاوي دا قصه راوړې ده چې د انصارو بعض کسان رالو په دغه پسې په علي رضی الله عنه پسې مدینې ته چې کله دی لاړ که نو ورته یې ویې ته دا فاطمه ولې نه غواړې د رسول الله وسلم دا لور دا ځان له وغواړه ده ورته پورې له ده څوک نه وغوښتلي او دا مشورې وله ورکړه نو هغه لاړ په رسول الله وسلم پسې او سلام یې پرې واچو نو هغه سلام جواب ورکړو بیا وایي ما حاجة ابن ابي طالب د ابو طالب د زوی څه خدمت دی څه کار دی چې وي نو هغه ورته یا رسول الله څه خدمت خو داسې نشته خو فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې رشته دې ځینې یوه مسله بله راووته چې عرف ته به کتی کېږي په بعضو مسلو کې معاشرې ته بعضو معاشرو کې یو کار هغه کول لکه روا دوانو معاشرو کې وي خو بعضو معاشرو کې یو کار کول ښه نه دي او بعضو کې هغه عیب نه دی لکه اوس دلته علي رضی الله عنه پخپله لاړ او ځان له رشته غواړي دا حرام نه دي جایز دي که حرام رسول وسلم ورته ویلي چې بې شرمه او ستا پلار چی شو ستا مور چی شو ستا خور چی شو نه خو زمونږ معاشره کې ګور هغه عادات او هغه رواج چې هغه د شریعت سره ټکراو نه خوري په هغې دې عمل کېږي دا بعض کسان چې د دین دوه ټکي زده کړي که نه او یا د مدرسو نه فارغه شي یونیورسټیانو نه او جامعاتو نه تازه او یا د اردو کتاب وګوري دا د ډېر خطرناک د اردو د کتاب یې نه کتلی ډېر خطرناک دا لږ کوه پوښتنه یعنې که څه چل دی څه چل یې کړی نو دا اوس وګوره شریعت کې روا دي علي رضی الله عنه پخپله تللی او دوی وایي چې دا عیب دی ویل لږ پاره مفتي صاحب حضرت صاحب مولانا صاحب دا خو ټول علم سینه کې جمع کړی دی خو ستا ګوره د یو نیم سړي علم هغه څه چې را جمع کړي هغه د عقل نه اوچتي نو دی به پوهېږي نه هغه چې جمع کړي دي هغه ډېر دي او عقل یې کم دی نو دوست خبره غټه یاده کړې ده او عقل یې ورسره وړوکی دی نو پوهېږي پرې نه دلته دا نه دي ویلي رسول الله وسلم چاته چې داسې به لازم کې نه دی بل طرف ته رد کړی دی نو مسله دا راووته چې دا روا دي خو که چېرته یو معاشره کې او یو عرف کې دا ښه کار نه دی نو بیا یې مه کوه ورسېدی پکې نو زمونږ معاشره کې دا یعنې داسې کار نه دی چې سړی پې ډاډه ورشي ته پې بد ښکاري بعضو حالاتو کې څه لکه اوس څوک نشتي مشرانو کې نو څه کې یا دا څوک چې ځان له رشته غواړي د عمر ښه ډېر دی پخپله خبره کوي څه خبره نه ځوان هلک دی او هغه ځي پخپله او خبره کوي نو دا موږ داسې ښه نه ګڼو مطلب دا نه چې حرام یې ګڼو نه حرام او حلالو خبره نه ده خو دلته دا زمونږ په معاشره کې یو ادب جوړ شوی دی یو عادت او عرف جوړ شوی دی نو د دې لحاظ وساتلی شي پخپله به سړی دا بد ګڼي لکه اوس کې یو سړی راشي تا پسې تا ته ډایرکټ داسې ووایي پخپله د هغه عمر کم وي وړوکی هلک دی تا ته وایي یاره زه رشتې لرم نو پلار یې چې شو ورور دې چې شو بل چې خلک بې یقین هم نه کوي سړی وایي چې یاره کیدای شي تاسې ګپ لګوي نو ځکه مشران راغواړي ورسېدی په دې مسله که نه نو موږ قصه د ابوذر غفاري بیان کړې وه رضی الله عنه چې کله هغه اسلام قبلو او راغې مکې ته او چا نه پېژندو هلته یو 3 شپې پروت و نو ده به ځان سره بو او ده ورسره منډه واله دلالت کوي په دې باندې چې دی د وړوکوالي نه میلمه دوست زړور او د دروند خوی خاوند مخکې به د هغه په سیرت کې څو خبرې نورې بیانو نن خو زه صرف یو خبره هغه بیانول غواړم د علي رضی الله عنه کړې ده خو ډېره ناشنا خبره یې کړې ده
ډېره قیمتي داسې خبره چې دا یوه خبره ستا د ډېرو کتابونو ځای نیسي، دا یو خبره د ډېرو تقریرونو ځای نیسي، د ډېرو تجربو ځای نیسي، د ډېر عمر ځای نیسي. که یو سړی زه به 20 کاله تېر کړم، تجربو مې ډېره شي، زه به یو 10 کتابه مطالعه کړم، علم به مې ډېر شي، زه به یو 10 بیانونه، درسونه، لیکچر او یو شی بل شی واورم، زما تجربه به ډېره شي او علم دا یو خبره تا نه ډېره زیاته فایده درکوي. او بعض علماو خو دا مرفوع کړی دی، رسول الله وسلم دا خبره کړې ده، خو تحقیقي قول دا دی چې دا د علي رضی الله عنه قول دی، په هغه باندې موقوف دی، رسول الله وسلم ته بره نه ده رسېدلي. او دا روایت امام ترمذي راوړی دی. په هغې کې دا دي چې علي رضی الله عنه دا خبره ذکر کړې ده. امام بخاري بیا په ادب مفرد کې، امام ابن ابي شیبه هغوی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا قول را نقل کړی دی. احبب حبیبک هونا ما، دې ته غوږ کښېږدي. ته چې چا سره محبت کې، نو محبت داسې په اصولو کې او په حدودو کې کوه، هونا ما، ګزاره کوه. عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کیدی شي یو ورځ دې ستا دشمن شي. وابغض بغيضك هونا ما، او چا سره چې دشمني کنه څوک دې بدي شي، نو هم په حدودو کې. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، یو ورځ به دې بیا ملګری او دې به دې خوښي. صرف دې نصیحت ته وګوره، بیا پښتنو دپاره، ځکه زموږ دپاره خو حدود او پولې نشته. موږ که دوستي کوو، محبت کوو، هم پکې د هر څه نه ورتېرېږو، که موږ دشمني کوو هم د هر څه نه ورتېرېږو. نه، تا ته وایي ګوره ګزاره کوه. نن چې ته دې سړي سره محبت کوې او ځان پې قربانه ورسه او یو شی او بل شي، کیدی شي د یو ورځ ستا دشمني، او بیا به ستا رازونه او ستا خبرې او ستا هر څه ده سره وي. زړه به دې دردېږي کله چې سړی چا سره ښه وکړي که نه، او دې سواله بیا د ده سره بد کوي، نو سړي انسان دی، دا زړه د غوښې نه جوړ، نو زړه د انسان دردېږي. حدودو کې هر څه ساته. دشمني ستا د چا سره ده نه دی لګي، اوس څه پته لګي څه وخت بعد دی ستا ملګری شي، بیا به پښیمانې، سترګې به دې کوزي. نو چې سترګې دې سبا له بیا کوزي ده ته، ځکه چې تا دا کړي، تا دا کړي، تا دا کړي، تا نن ته د ده سره ناست. خلک وایي که نه کله ناکله وایي چې دی ګوره په کمو سترګو بیا راغلی دی. ولې دا وایي په کمو سترګو؟ ځکه چې ده ډېر څه کړي دي. نو که دشمني ستا اصولو کې او حدودو کې، نو سبا له ته د سره ښه په غړېدلو سترګو ته د سره کېناستی شي، ځکه چې تا داسې څه نه دي کړي چې هغه د حدودو نه اورېدلې خبرې ده یا زیاته، بلکې هغه دشمنۍ کې او چا سره چې دې نه لګي عموما داسې کېږي. نو دا نصیحت او ما تاسو دې کې اختلاف دی، بس خو دا چې دا خبر رسول الله وسلم کړې ده. هنا بعض علماء تحقیق دا دی، لکه امام بغوي رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله، داسې نورو بعضو محدثینو، امام ذهبي، شیخ البانی رحمهم الله، دې ټولو دا ویلي چې تحقیقي قول دا دی چې دا د علي رضی الله عنه نصیحت دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته دې رسېده، په صحیح سند سره نه دی ثابت. غرض دا خبره مې تاسو ذکر کوله، سړی ما ته دا ووایي چې موږ د دې سیرت بیانو، تاریخ بیانو، ته به کې د دې نصیحتونه. ګوره که موږ د دې نیکانو خلکو دا نصیحتونه راوالو که نه، نو په هغې خو ډېرې اوږدې خبرې کېږي، خو بعض خبرې داسې چې هغه عام نصیحتونو کې بیانېږي، نو هغې ته ضرورت نشته چې سړی مستقل بیانوي. خو بعض خبرې د بعضو مشرانو خاص بیان کړي، هغه ډېرې فایده مني. او موږ دا سیرت بیانو دې لپاره چې دوی نه څه زده کړو، د دې لپاره نه بیانو چې یاره بس یو قصه ده روانه ده، موږ واورېده او سر شړپو را شړپو، سبا د راته څه یاد هم نه دي، او به دغه صفتونه کوو چې یاره څه اوچت خلک وو. نو اوچتو خلکو نه تا څه زده کړو؟ تا دې څه زده کړو؟ ادب دې زده کړو، سړیتوب دې زده کړو، دین دې زده کړو، علم دې زده کړو؟ نه جي نه، موږ خو صرف برکت دپاره کېږو، د نقصان شو. یو بله مسله ته ذکر کړم دې نه مخکې چې مونږ د سیرت مخکې بوځو، دا خبره یاده کوي په قرآن کې داسې آیت نشتی چې هغه خاص د علي رضی الله عنه دپاره نازل شوی.
دا خبره یاده کړئ. ولې دا خبره کومه؟ ځکه چې ما تاسو ته د دې سیرت په اوله کې ویلو چې د دې انسان په باره کې ډېر دروغ جوړ شوي دي او د دې انسان په باره کې درې ډلې خلک دي. ما دا ذکر کړی. یو هغه ډله چې د سره محبت کې غلو کوي، یو هغه ډله ده چې د سره دشمني کوي والعیاذ بالله، درېیم هغه ډله چې هغوی په منځ روان دي. موږ الحمدلله په دغه لار یو، د سره محبت کوو، د سره محبت ایمان ګڼو، خو د ځان نه دروغ نشو جوړولی چې دا آیت د ده مبارک او دا آیت د ده مبارک او دا آیت د ده مبارک. لکه اوس د روافظو شیعګانو څه کار دی؟ هغوی داسې د آیتونه بعض تاوی راته وایي دا د علي رضی الله مبارک دی. وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. علي خو اوچت ته وایي، دوی دلته د علي حکیم چې کوم دی د علي رضی الله عنه. دغه شان یو څو ایتونه نور دي. نو دا یاده کوي چې د ده مبارک خاص ایتونه قرآن کې نه دي راغلي. یو آیت دی الله رب العزت سورة الحج کې وایي هذان خصمان اختصموا فی ربهم. دا دوه ډلې دي چې دواړو جنګ کړی د الله په باره کې د یو بل سره. علي رضی الله عنه به وي په صحیح سند سره ثابت چې وایي دا یوه ډله چې د مؤمنانو ده نو دا زیمه او حمزه دی او عبیده رضی الله عنه. دا درې کسان دي چې د بدر په غزا کې اولني درې چې میدان ته کوشي هغه دا دي. دا بله ډله چې کومه ده د کافرانو عتبه، شیبه او الولید بن عتبه، دا درې کسان را کوشي د هغوی طرف. نو دا د علي رضی الله عنه نقل دی، هغوی دا زموږ باره کې راغلي چې دوه ډلې دي او دا آیت عام هم دی. هر وخت د قیامت پورې د دوو ډلو جنګ روان دی د الله په باره کې. یو هغه ډله چې رب مني د هغه بندګي کوي، بله ډله چې نه مني او د دوی خبره روانه ده. خو د دوی لپاره خاص بیا د اعزاز او شرف دی چې اولنی جنګ چې لوی د کفر او د اسلام په منځ کې شوی دی نو دا درې د مؤمنانو له طرف نه کوشي، هغه درې د کافرانو له طرف نه راغلي. او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی، عبدالله بن عباس ما نزل في احد من الناس ما نزل في علي. دا قول خلق ډیر نقل کوي. وی قرآن کې دومره ایتونه چا باره کې نه راغلي څومره چې علي رضی مبارک دي. دا سندن عبدالله بن عباس ته دا قول نه رسي. بعض دا وی د ده مبارک کې 300 ایتونه په قرآن کې راغلي. 300 دا غلو ده. زمون یعنی چې الله یو خبر د علي رضی مبارک کې کړي، زما او ستا مجالس دي چې موږ وایو چې نه، خو چې نه یې ده کړې او موت یې په زور ثابتوو نو دا هم ظلم نه دی؟ یو آیت عام دی او موت یې په زور علي رضی ته راتاوو نو دا هم ظلم دی. که زموږ د عمر رضی سره محبت دی، زموږ د ابوبکر صدیق سره محبت دی، زموږ د عثمان او نور صحابه کرام، آیا په زور اوس موږ ایتونه تاو راتاو کړو چې دا دوی په باره کې نازل شي؟ کوم چې نازل شي د هغې په باره کې وایو چې او دا نازل شي، او بغیر د دې نه چې قرآن کې خاص د ده په باره کې څه راشي زموږ ورسره محبت دی. موږ پې سر قربانو، بچي او مال پې قربان. خو دا یو خبره موږ ته ډېر ضرورت دی ځکه چې زموږ په ملک کې هلته چې چا څه بیان کړو څه یې ووایي، هېڅوک نه تپوس واله شتي، نه څوک دا خبره سوچ کوي چې دا زه څومره لوی دروغ جوړوم په الله د الله په رسول په صحابه کرام. دا خبره یادول اهم دي چې علي رضی الله اوچت انسان دی، خو قرآن کې خاص ایتونه د ده باره کې نه دي نازل شي. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه موږ وایو چې اسلام قبول کړو نو تحقیقي قول څه دی چې عمر یې څومره؟ 10 کاله. بیا ده په مکه کې د رسول وسلم سره وخت تېر کړی و، هغه سخت وخت. 14 کاله بعد بیا رسول وسلم هجرت وکړو. نو په هغه وخت کې د عمر څو شو؟ 30 کاله. او د یو قول مطابق د عمر 20 کاله، ځکه چې د اسلام قبول کړو د عمر 7 کاله. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره د 14 کاله یو ځای تېر کړي، څنګه چې دې نه مخکې ورسره وخت تېر کړی. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت ته وتو او د هجرت هغه داستان که اورېده غواړي که نه تفصیلي، نو ما د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بیان کړی ده، ښه تفصیلي. یو ناشنا قصه ده هغه د قربانۍ د سختو او د
مسلمانانو د حالاتو د بدلیدو ځکه چې مکی دور مسلمانان کمزوري دي مدینې ته چې لاړو زورور شو نو دا یو ناشنا پاڼه واوړېده په تاریخ کې په دې پاڼې اورېدو کې او په دې هجرت کې د علي رضی الله عنه لوی کردار هغه کردار د امام بیهقي په سنن کبرا کې دا روایت راوړی دی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وتو د مکې نه او ابوبکر صدیق ورسره ملګری و نو اقام علي بن ابي طالب رضي الله عنه 3 ليال وايامها درې ورځې درې شپې علي رضی الله پاتې شو انو تللی دوی سره حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم دته وصیت کړو دغه سره امانتونه پراته دي خلکو هغه امانتونه دته ول کړو چې دا به خلکو ته ورسېد چې کله هغه ورسول نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لاړ الله اکبر دې کې څو خبرې ذهن کې ساتي دې ټیم کې د عمر یا دې رښکاره یا شل او دومره لوی کار کوي بله دا خبره ذهن کې ساتئ چې دا هغه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مشرکان دته وایي ستا دا دین موږ نه منو او امانتونه ورسره ایښودي دي څومره دا سړی امانتګر و څومره دا سړی اوچت خوی واله او زه تاسو ته دا وایم اول ځان ته وبیا تاسو ته که غواړئ چې څوک تاسو سره متاثره شي که نه نو اخلاق او اخلاق یوازې دا نه چې زه 5 وخته لمونځ کوم او دا راته هم زه ووایم ګورئ که دا مونځ دا ګیره دا دینداری په تا کې اوچت اخلاق رانه ولي که نه او تا نه امانتګر جوړ نه کړي او تا کې ادب او سړیتوب رانه ولي او ته د بندګانو حقوقو خیال نه ساتي نو ستا بیا به د دیندارۍ کیسې چل دی ویې لټوه دا زمانه هم نه چې سړی د صحیح دینداري کوي او ډېر د خلکو حقوق خوري د جومات په اول سب کې به ولاړي چې د قصو نه خبر شي د هغه نه یې دومره والي د نه یې دومره والي دلته یې ځمکه نیولې دلته یې دروغ ویلي دلته یې دوکه کړې دلته یې سړی والی دلته یې کنځلې کړي څه د یو اوچت عبادت نه غافله او ځان درته داسې ښکاري زه دینداره یم ادخلو فی السلم کافه اسلام کې پوره ننوځه اسلام کې یوازې مونځ خو نه دی یوازې خدا نه ته ظاهري شکل برابر کړی مونځ یو لوی رکن دی دین انکار نشي څوک یې قصدن پرېږدي کافر کېږي ظاهري شکل هم برابر دی او دا هم عبادت دی چې ته د خلکو د حقوقو خیال ساتي دا هم عبادت دی چې ستا اوچت اخلاق دا هم عبادت دی دا هم اودیسې پسې زه د ډېرو داسې کسانو سره میلاو شوی یم چې زه د هغوی نه په اولني دویم ملاقات کې متاثره شویم بیا راته خلک د هغوی کیسې وکړي ته نه یې خبره وایي ولې پلاني سره دا چل کړی پلاني سره دا چل کړی د کې دا صفت دی د کې دا صفت دی ښځې سره دا ظلم کوي بچو سره دا ظلم کوي مور پلار سره دا ظلم کوي کلي علاقه کې دا ظلم کوي یوازې په دې کار نه کېږي داسې ځان که که نه چې کافران دې ویني او دا ووایي چې دی امتي دی نو چې د دې امت هغه مشر به څنګه کوم داسې کردار داسې اخلاق ستا د اخلاقو نه خلک متاثره شي ګوره عبادات په 2 قسمه دا فایده یاده کړي یو عبادت هغه دی چې هغه متعدي نه دی صرف زما سره تعلق ساتي بل عبادت هغه دی چې هغه د بل سره تعلق ساتي لکه عبادت زما الله یادول دا صرف زما کار دی عبادت بیمار پرسی کول دا به زه یو مثال درکو دا عبادت دی ګر د دې فایده بل ته هم رسي ما ته هم او بل ته هم ته به یوازې په دغه عباداتو پورې نه نښتې هغه عبادات به کې ورسره دا عبادات به هم کې چې صرف یو جانب دې رانیولی دی او بس موږ کې دا مشکل دی چې کوم عبادت موږ ته اساني هغه کوو او ټول دین دقې ته وایو ټول دین دقې ته وایو ځکه چې موږ ته اسان دی موږ یې کوو نو عبادت به ته د دین به ته د عقیدې نه شروع کړي د اخیري معمولي عمله پورې به پرې عمل کې کوشش به کوي چې په اسلام کې پوره ننوځي دا هغه انسان دی چې مشرکانو به په ظاهره کې وي ظاهره به ولې وي ځکه چې الله قرآن کې وي فانهم لا یکذبونک دوی تا ته ګوره دروغجن نه وایي د دې ظالمانو د الله د دین سره نه لګي نو وی به رسول الله سلام ته ته دروغ وایي خو به وي دی ظاهره کې وي او بل دلیل بدا دی
چې بیا دوی امانتونه ولې دې سړي سره ږدي چې یو سړی په دین کې والعیاذ بالله خیانت کوي د دوی د سوچ مطابق او په الله دروغ جوړوي هغه سره امانت څوک ایښودی شي داسې کردار جوړ کړه چې ستا دشمن هم دا وایي ګوره چې سید زما دې سړي سره نه لګي خو دا سړی ګوره قیمتي سړی دی صفت هغه دی چې څوک یې وکړي دشمن یې وکړي که نه چې سړی به خپله لګیایي زه او زه او زه دا خو به زه هم شروع کړم ته هم شروع کړه هر سړی ښه سړی دی لکه چې زه وایم زه ښه سړی یم خو معاشره څه وایي زه څه یم زما خپلوان څه وایي زما قام قبیله څه وایي زما دوست او دشمن څه وایي بیا به تا ته پته ولګي چې زه څوک یم نو دی یو دا قرباني کړې وه چې پاتې شو او ګوره دا ډېر ګران کار دی ولې ګران کار دی دلته پاتې کېده یوازې شو او بیا دې دا امانتونه واپس رسوي دا یاره دی چې یاره ما څوک راونیسي چې شو ستا د تره زوی چې شو پلانې چې شو علانې الغرض دی یو دا ذمهواري ادا کړې په یو څو سندونو سره یو بله خبره هم رانقل کېږي په تاریخ کې عبدالله ابن عباس نه او داسې نورو نه و یو کار دا شی و چې کله د مکې مشرکانو په دارالندوه کې راجمع شو هغوی مشوره وکړه او موږ تاریخ کې ذکر کړې ده چا وی دی به وتړو او چا دا مشوره ورکړه چې مړه به او چا وی چې د علاقې نه به وشړو اخري هغوی اتفاق په دې راغی چې مړه به خو په شریکه به یې مړ کړو نو دی به د چا د دوی د ده خاندان به د چا نه تپوس کوي نو دوی ورته کور خوا کې ناست وو ټول هر خاندان نه یو کس راغلی نو رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ویلي روایت کې راځي وقد كان رسول الله صلی الله علیه وسلم البسه برده او د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو صادر یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته نم على فراشي زما په دې تلایي به څملې وتسج ببردي هذا الحضرمي الاخضر او دا زما دا صادر چې دا حضرمي دی د حضرموت نه راغلی دی یعنې هلته جوړ شوی او رنګ یې شینو دا به په ځان باندې واچي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم او دا یقین ساته دوی ته هیڅ نقصان نشي درکولی دا لویه قرباني ده ډېره لویه قرباني ده یو داسې سړي په طلایي سملاسته چې بهر ټول قام انتظار کوي د هغه د وژلو دا دومره زړه غواړي ورسره دومره اینه غواړي چې دا نه که نه دا کار نه کوي او د هغې نه مخکې یو د غرامره ایمان غواړي دا اورېدو کې ډېر اسان خو دا عملي دا ډېر ګران کار دی او دوی ته الله اسان کړی ځکه چې الله دا پیدا کړي دي دپاره نو دی هلته پاتې شو هغوی چې انتظار کوي هغه سیرت کې بیا قصه واورئ هغې له نه ځو رسول وسلم دقه شان راووتو الله دوی وړاندې کړي و دوی په سرونو یې خاورې هم واچولې او لاړ چې دوی ویل دا سړی خو داسې چل دی سره راپاڅي نه سره راوځي چې ورننوتي دوی وایي دغه دی پروت دی چې صادر یې درکړی خو علي رضی الله عنه نو دا یو قرباني ده لویه قرباني ورکړې علي رضی الله عنه موږ وایي څو ورځې څو شپې تېرې کړې په مکه کې درې ورځې درې شپې تېرې کړې او بیا په رسول وسلم پسې روان شو هغه ورته خبره کړې وه چې موږ په دې طرف اراده ده د وتو داسې به ځو داسې به ځو دا ګوره داسې عمر یې کم دی خو دغه نه دی چې زموږ په شان عمر یې کم دی موږ چې عمر کم وي هغه خلک وایي خبره ورته مه کوه داسې نه چې چا ته یې وکړي د څلوېښتو کالو سړی به وي ده ته خبره مه کوه پته یې نه لګي چا ته یې وکړي د څلوېښتو کالو سړي ته شپېتو کالو بوډا ته چې خبره کوي ته به یېرېږي چې یاره دا خبره به دی امانت وساتي که نه یا هغه چې بل سره کېږي راغلی او چا ته یې کوم خو په شرمونو به دې وشرموي ده ته اوس راز رسول وسلم ویلی دی او پاتې د مشرکانو په منځ کې دی او دا راز د ځان سره ساتلی دی لاره کمه ده په کم طرف به ځو بیا پسې دی ورغی درې ورځې درې شپې نو چې رسول صلی الله علیه وسلم کله قبا ته ورسېدو قبا کې یو صحابي کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه دا ما په سیرت کې ذکر کړی د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هلته رسول صلی الله علیه وسلم
یو څو شپې تېرې کړې مدینې ته ننوتو نه مخکې، نو هلته ورسره علي رضی الله عنه یو ځای شو. هلته علي رضی الله عنه یو ځای شو. بیا علي رضی الله عنه په مدینه کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ژوند دی، الله اکبر، نو هغه یو اوږد داستان دی. موږ به ترې څه نه څه رالو. دا باغ دی، په دې کې قسمه قسم میوې دي او موږ به ترې دا میوې راشو کوو. دا بیا یو لوی تاریخ دی، بل پاڼه بدله شوه. دا تاریخ ډېر رانقل شوی دی، دا مدني دور ده په نسبت د مکي دور. وجه دا چې دلته د مسلمانانو زور دی. بله بیا دا ده که نه چې کله رسول صلی وفات شو او تابعین بیا رالو، هغوی د صحابه کرامو سره میلاو شو، د هغوی نه قصې واورېدې، هغوی امت ته رانقل کړې. نو ځکه دا مدني دور په تاریخ کې ډېر یادېږي په نسبت د مکي دور. دلته په مسلمانانو سخت و، مسلمانانو حالات کمزور او مسلمانانو تعداد هم کم. نو ځکه د دې مکي دور دا واقعې ډېرې په تفصیل سره نه دي رانقل شي، بعض هم پکې شتې خو ډېرې نه. او مدني دور واقعات اکثر هغه په تفصیل سره رانقل شي. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په مدینه کې مشهوره دا ده، اگر که بعض علما د دې په سند اعتراض کوي، الله اعلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مهاجرین او انصار رونه ګرځول، یو مهاجر به د یو انصاري رور شو، دغه چې غریبي وه او دوی نوي راغلي وو، نو یو انصاري ته به یو مهاجر حواله کړو، دا ستاسو رونه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او علي رضی الله عنه رونه شي. خو یو صحیح سند سره یو بل نقل دی، یو روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه او سهل ابن حنیف رضی الله عنه چې دا انصاري و، د دواړه یې رونه کړي. نو دا دواړه روایتونه شتي، او دا دویم روایت د دې بل نه د سند په اعتبار سره زورور دی. علي رضی الله عنه چې کله راغی مدینې ته، نو د بیا په مدینه کې د فاطمې سره واده وکړ رضی الله عنها، او په هغه وخت کې د فاطمې عمر 18 کاله، 18 کاله د فاطمې عمر. اولنی کال د هجرتو چې د وغوښته مدینه کې، اولنی کال د هجرت د وغوښته، دویم کال د هجرت د بدر د غزا نه وروسته، څنګه چې د بدر غزا ختمه شوه، نو دی بیا د هغې سره میلاو شو. رخصتي چې ورته موږ وایو، نو رخصتي چې دی هغه په دویم کال شوی دی. نور دا غوښتلي نکاح ورسره دا په اولني کال شوی دی. او دا یو قصه دی ډېره عجیبه چې څنګه د فاطمه غوښتلې ده رضی الله عنها. اول داسې شي و چې ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دا دواړه مخکې شوي دي، په رسول صلی الله علیه وسلم پسې تللي دي چې موږ ستا د لور غواړو. نو هغه ورته ویلي چې دا لا وړه ده، لا وړه ده، زه یې نه ورکوم. امام ابن حبان دا روایت راوړی دی، امام نسایي هم راوړی دی چې خطب ابو بکر و عمر فاطمه رضی الله عنهم. ابو بکر او عمر مخکې شوي وو، هغوی فاطمه غوښتلې وه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انها صغیره، دا لا وړه ده. فخطبها علي، بیا علي رضی الله عنه راغی، فزوجها من، هغه له ورکړه. یو علم تیر شوی د الامام السندي رحمه الله، اگر دې حدیث برنا کې دا خبره کړې ده چې د دې نه دا فایده م راووته، اگر که ناروا نه دي، په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، صحابه کرامو نه، چې زنانه او د سړي په عمر کې ډېر فرق هم څه پروا نه لري، خو چې نږدې نو دا ډېره غوره ده، چې نږدې دا ډېره غوره ده. ولې؟ وی لکونها اقرب الى المؤالفه، ځکه چې عمرونه یې چې نږدې، نو د دوی هغه رشته او تعلق او هغه وخت چې کوم تېرېږي هغه شان نه وي، هغه ډېر غوره وي په نسبت د دې چې منځ کې فارق او فرق هغه ډېر زیات وي. او کله چې دی هغه دا، او کله داسې وشي چې هغه ډېر فرق چې دی هغه فایدهمن وي،
د دغې نه دا کله کیدی شي لکه مثال به څه ورکړی د رسول وسلم واده د عایشه رضی الله عنها سره نو مسله باندې ځان پوه کړي داسې نه چې سړی وله بل رنګ ورکړي چې رب دا حرام خبره موږ نه ده کړې او نه دې حدیث کې دي چې حرام دي او په خپله موږ وایي چې علي رضی الله عنه خپله یو لور چاله ورکړې وه عمر رضی الله عنه او دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې بس پکې هغه وایي چې عمر کې ډېر فرق و لکه خصوصا عایشه رضی الله عنه نو دې کې څه مسله نشته د حلال او حرام و موږ دا وایي چې کله داسې شي چې دا ښه خبره خو اکثر چې عمرونه نږدې یو بل ته نو د دوی ژوند یو بل سره ډېر ښه تېرېږي والله اعلم امام طحاوي دا قصه راوړې ده چې د انصارو بعض کسان رالو په دغه پسې په علي رضی الله عنه پسې مدینې ته چې کله دی لاړ که نو ورته یې ویې ته دا فاطمه ولې نه غواړې د رسول الله وسلم دا لور دا ځان له وغواړه که دا ورته پورې له ده څوک نه وغوښتل او دا مشورې وله ورکړه نو هغه لاړ په رسول الله وسلم پسې او سلام یې پرې واچو نو هغه سلام جواب ورکړو بیا وایي ما حاجة ابن ابي طالب د ابو طالب د زوی څه خدمت دی څه کار دی چې ویې کړو نو هغه ورته یا رسول الله څه خدمت خو داسې نشته خو فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې رشته دې ځینې یو مسله بله راووته چې عرف ته به کتی کېږي په بعضو مسلو کې معاشرې ته بعضو معاشرو کې یو کار هغه کول لکه روا دواړو معاشرو کې وي خو بعضو معاشرو کې یو کار کول ښه نه دي او بعضو کې هغه عیب نه دی لکه اوس دلته علي رضی الله عنه په خپله لاړ او ځان له رشته غواړي دا حرام نه دي جایز دي که حرام رسول وسلم به ورته ویلي چې بې شرمه او ستا پلار چی شو ستا مور چی شو ستا خور چی شو نه خو زمونږ معاشره کې ګور هغه عادات او هغه رواج چې هغه د شریعت سره ټکراو نه خوري په هغې دې عمل کېږي دا بعض کسان چې د دین بوټه کې زده کړي که نه او یا د مدرسو نه فارغه شي یونیورسټیانو نه او جامعاتو نه تازه او یا د اردو کتاب وګوري دا د ډېر خطرناک د اردو د کتاب یې نه کتلی دی ډېر خطرناک دا لږ کوه پوښتنه یعنې که څه چل دی څه چل یې کړی نو دا اوس وګوره شریعت کې روا دي علي رضی الله عنه په خپله تللی او دوی وایي چې دا عیب دی ویل لږ پاره مفتي صاحب حضرت صاحب مولانا صاحب دا خو ټول علم سینه کې جمع کړی دی خو ستا ګوره د یو نیم سړي علم هغه څه چې را جمع کړي هغه د عقل نه اوچت دي نو دی به پوهېږي نه هغه چې جمع کړي دي هغه ډېر دي او عقل یې کم دی نو ده اوس خبره غټه یاده کړې ده او عقل یې ورسره وړوکی دی نو پوهېږي پرې نه دلته دا نه دي ویلي رسول الله وسلم چاته چې داسې به لازم کې نه دی بل طرف ته رد کړی دی نو مسله دا راووته چې دا روا دي خو که چېرته یو معاشره کې او یو عرف کې دا ښه کار نه دی نو بیا یې مه کوه ورسېدی پکې نو زمونږ معاشره کې دا یعنې داسې کار نه دی چې سړی پې ډاډه ورشي ته پې بد ښکاري بعضو حالاتو کې څه لکه اوس څوک نشتي مشرانو کې نو څه کې یا دا څوک چې ځان له رشته غواړي د عمر ښه ډېر دی په خپله خبره کوي څه خبره نه ځوان هلک دی او هغه ځي په خپله او خبره کوي نو دا موږ داسې ښه نه ګڼو مطلب دا نه چې او حرام یې ګڼو نه حرام او حلالو خبره نه ده خو دلته دا زمونږ په معاشره کې یو ادب جوړ شوی دی یو عادت او عرف جوړ شوی دی نو د دې لحاظ وساتلی شي په خپله هم سړی دا بد ګڼي لکه اوس کې یو سړی راشي تا پسې تا ته ډایرکټ داسې ووایي په خپله د هغه عمر کمي وړوکی هلک دی او تا ته وایي یاره زه رشتې لرم نو پلار یې چې شو ورور دې چې شو بل چې خلک بې یقین هم نه کوي سړی وایي چې یاره کیدای شي تاسې
ګپ لګوي نو ځکه مشران راغواړي. ورسېدی په دې مسله کې نه دا وضاحت مې ځکه وکړو چې داسې نه چې وځي او بیا څه نورې فتوې شروع کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي مرحبا و اهلا. دا ډېر عجیبه جواب دی. تا ته خو موږ هرکلی وایو په خیر راغلی دی ته وایو. ترجمه پښتو کې داسې کېدی شي نور ورته څه وایي هم کری ناست لاړ ووتو چې ووتو ملګري ورسره بیا میلاو شو هغه انصارو کې ما وراءک څه کیسه ده سیرې ته وویل پته راته نشتي. څنګه تا ته پته نشي ته ورغلی تا خبره ونه کړه وایي زه ورغلی وم خو هغه راته وایي چې مرحبا و اهلا. نور هغه څه نو هغه ورته وایي بد دغه پوره ده که نه ته نور څه غواړې. رسول صلی الله علیه وسلم تا له دې کې دوه جوابونه در کړي دوه خبرې درته کړي. اعطاک الاهل و اعطاک المرحب. اهل خاندان ته وایي نو لوري دې نه درکړه په دې راځي. و اعطاک المرحب او هرکلی درته م وایي په خیر راغلی درته م وایي نو دا خو سړی هغه چا ته وایي چې په خبره یې راځي یو خوشحال. او یو حدیث کې داسې رضی الله اکبر امام احمد راوړی هغه بیا ګوره د حدیثونو ټول فرق پکې کله راشي لکه یو نیم راوي قصه لنډه راوړي بلې اوږده راوړي. دا نه چې ته به یو کس سره کښېنې هغه په حدیثونو نه پوهېږي هغوی دا څنګه او دا خو یو دروغ به یو دا نه نه لکه ته ما سره میلاو شو او ته دا ووایې چې موږ ماسخوتن لمونځ وکړو او ما دی ولیدو او مانځه کې و او بیا موږ لاړو کیسه مختصر شو. ابل وی د لمونځ وکړو بیا درس ته ناست بیا پکې دا کیسه راغله بیا پکې دا بل تفصیل بیان کړو. داسې دروغ خو نه دي. امام احمد چې کوم روایت راوړی علي رضوان پخپله وایي وایي زما زړه کېدو چې د رسول الله وسلم دا لور وغواړم خو ما وایي چې په څه وغواړم مالي من شي هلته مال نشته غریبي ده او هلته هجرت یې نه وی کړی راغلي د مکې نه هر څه یې پرېښودي الله د دین دپاره. الغرض ثم ذكرت صلته وعائدته بیا مې رسول الله وسلم را یاد کو د هغه رشته چې ما سره کومه د هغه مې را یاده کړه د هغه اوچت خوی د هغه سړیتوب چېرې نه ورځم ورلم وایي ما ترې لور وغوښته وایي ما ته وایي چې هل لک من شی څه د سره شتي یعنې مهر خو به ورکړې مهر خو لازم دی که لګي که ډېرې جدا مسله ده خو مهر خو به ورکړې نو ته راغلی سره سره شتي وایي ما چې یا رسول الله څه مشتي نه نو هغه راته د ځان نه ووایي ګوره د محبت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فأین درعک الحطمیه تا سره یو زغره وه حطمیه زغره حطمیه دې ته ولې وایي د دې ډېرې وجې کېدی شي یوه ده چې دا داسې زوروره زغره وه چې دا به دې واچوله که نه چا به له توره راچوله توره به ماتېده یا بعض وایي چې دا د عبدالقیس قبیلې یو شاخ و هغوی ته ویله کېږي حطمه ابن محارب نو هغوی به دا زغرې جوړولې نو ځکه یې نسبت هغه ته کېږي الغرض رسول صلی الله علیه وسلم هغه زغره دې چی شوه التي اعطيتك يوم كذا وكذا ما تا به پلاني ورځ درکړه ورځ یې ورته هم رایاده کړه ما ورته وایي یا رسول الله خو ما سره پرته ده کور کې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي فاعطنیها بس دغه پکې راوړه که دغه زغره راوړه یو ستا قصه د مهر هغه ختمه شو. یو روایت کې داسې راځي د ابویعلا دا روایت راوړی چې علي رضی الله عنه وایي ما چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم دا لور وغوښته او بیا دغه قصه پکې راغله چې څه د سره دي څه نه دي نو رسول صلی الله علیه وسلم راته زغره وښوه نو دې لاړ دغه زغره یې خرڅه کړه هغه زغره یې خرڅه کړه او کور کې لوښی نیم ورسره پروت هغه یې خرڅ کړو د هغې نه څه پیسې جوړې شوې راغی په رسول وسلم پسې وی رسول الله څه نه څه خو مې پیدا کړو نو رسول وسلم ورته ویې بیا یې داسې کار وکړه چې په دې کې د پیسې حصو ته تقسیم کړه نو په څو باندې جامې والا
او په څو باندې ولا خوشبویانې واله دا مهر شو. حدیث کې دا راځي هسې ګوره دا کومه زنانه چې ذکر کېږي د څوک ته فاطمه رضی الله عنها په ډېرو مهرونو باندې ښځه نه عزتمنه کېږي. موږ اوس دا قصه راویستې ده. اول پښتنو کې دا کیسې نه وي، د ډېر وخته پورې د پښتنو دا کیسې نه وي. اوس دا غټ دغه راوتی 20 تولې به کې او 10 تولې خو چېرته تللی نه دی، او بعض وایي 20 او 25 او لا مزه دا وکړي چې ته وایي چې کور به ورته لیکې او دکان به ورته لیکې او ګاډی به ورته لیکې. ستا څه خیال دی لکه په دې به ستا دا لور او کور قیمتي شي؟ په دې خو نه قیمتي کېږي. قیمتي کېږي هغه په خپل کردار باندې. ته د څنګه خلکو سره رشته کې په دې قیمتي کېږي او سپکېږي. که اوچت سړي له دې ورکړه، اوچت خاندان کې دې ورکړه، قیمتي شو. او ته رالګیا چې کوم ځای ته دې وروویشته، که ته وله بیا 50 تولې مهر ترې مو غواړې که نه، هغه تا په خپلو لاسونو ګډوډه کړه. حدیث کې راځي په زنانو کې د ټولو نه ډېرې برکت والا زنانه هغه دي چې مهر یې لګي. او دا د تجربې خبره. تاسو نظر وچورلوئ او ځان له به چې کله کېناستې لږ سوچ به وکړئ د خپلوانو کې چې کومې زنانه مهر لګي دي که الله ډېر برکت اچوي. او زه دا نه یم چې د کومو مهر ډېر جو بس دا تباه دي. خبره پوره اورئ. رسول وسلم د برکت خبره کوي. نو کله دې زنانه کې نور داسې صفات دي چې د هغې د لاسه به کوم برکت راتلی شي اگر که مهر ډېر دی. خو رسول وسلم وایي چې مهر لږي دې زنانه کې برکت هي. دا اوس د دې سامان او څه مهربانه دی رسول وسلم چې طریقه یې ورته م وښوه، ازغره ورته م رایاده کړه، بیا ورته دا طریقه م وښوه چې ته داسې کار وکړه چې څه پې جامې واله او څه پې خوشبویانې واله، بلکل د پلار په شان. ولې یو خو حدیث کې راځي چې پیغمبر د امتیانو دپاره داسې لکه پلار. دویم او د ده سره رالوی شوی دی. نو چې رالوی شو یو قسمه رشته ده د پلار او د زوی جوړه شوې ده. رالوی کړی نه دی، د تره زوی دی، دا بله رشته ده. او د کم تره زوی دی چې ځان یې رسول وسلم دپاره هرې سختي ته ټینګ کړی او ورسره ښه نه کوي. بیا څلورمه دا هغه سړی دی چې د دې انسان او عظیم انسان دپاره د ده په تولۍ کې پروت، نو د ده سره به رسول وسلم د دې خوب وله جواب نه ورکوي، څومره لویې قربانیانې ورکړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د فاطمې له څه سامانونه واغېستو. نو دلته اوس دوه خبرې زه بیانول غواړم، زموږ لپاره ډېرې اهمې دي. د پښتنو د ملا تیر دې مسلې مات کړی دي. من کې بعضې رواجونه هغه د هندوانو دي، خفه کېږو به نه. ولې؟ ځکه چې اکثر که تاریخ راوالی زموږ د پښتنو، او الله دې پښتنو په حال رحم وکړي، او الله دې د پښتنو دین او دنیا ښایسته کړي. نو تاریخ چې راوالی نو ډېرې داسې علاقې دې پښتنو اغستې دي چې هغه پوخا د نن نه په سوونو په زرګاو کلونه مخکې هغه د هندوانو سره وي. او کله ناکله تاریخ مطالعه کوئ. صاحب دا وایي زه پښتون یم، نورو ته اخوا قصه نه وي معلومه. نو هغه بیا هغه رواجونه پکې بعض پاتې شي. یو رواج دا د دې دغه دا دی د جنۍ دپاره د واده سامان جهیز یې ورته وایي. دا په شریعت کې شته او دا په پښتنو کې هم شته. نو بیا به یو سړی وایي چې بس قصه ختمه شوه، او تا ختمه کړه. شریعت کې هم شته، پښتنو کې هم شته. نه، کم شته چې د شریعت دی او کم شته چې د پښتنو دی، په هغې کې فرق دی. شریعت کې شته څنګه؟ پلار به په خپله مرضۍ کوي، اولنی شرط پلار به په خپله مرضۍ کوي. دویم څومره چې وسي دومره به کوي. دریم که څه یې وکړو که ونه کړو خو د هلک کور به څه تانې مانې نه ورکوي.
څلورم د الګ کور په دې انتظار به نه ناسي ماله به دا راوړي ماله به دغه راوړي. پنځم معاشره به د دې سړي بد نه وي که ده څه ونه کړو او یې وکړو خو کمزوري وکړو. دا د شریعت هغه ده. راشي زموږ پښتنو وویله چې تاسو دا فرق معلوم شي. لازم به یې کې اولنی فرق، ښه ډېر به یې کې، ځان به قرضدارۍ کې، ښه به ځان تباه و برباد کې، خو دا کار به کې، په دې پسې به ځمکه خرڅې، په دې پسې به قرضې کې، د شوګر مرضي به د ځان نه جوړې، د بلډ پریشر بیمار به د ځان نه جوړې، خو دا کیسه به کې. درېیمه که کمزوري څه دې وکړو نو بیا دې الله د دې زنانه په حال رحم وکړي، ځکه چې خوا کې سخر خاوند، غیرتي خاوند او د هغه رونه او د هغه خاندان به دې ته په نوڼۍ باندې دا خبره ږدي چې تا له دا نه دي کړي او تا له دا نه دي. تا خو پتیله نه ده راوړې. سړي پورې دا خبرې به دې ښکاري خو کوي. تا به دا هیله بیله ده، دا شی دی نو ته پاسه راوړه، ته سړی دا به نور څه راوړي؟ هغه پوره راغلی دی تا کره، نور ورته څه وی؟ څلورم فرق د پښتنو هغه بیا داسې ده، که ډېر څه دې وکړو نو خلک به دې ډېر ښه یادوي. دیکاوا خلک به څه وایي معلوم دی که نه؟ او بیا زنانو چې دې له کمزور ورکړی دی که نه، زنانو سړي خو لا ګزاره کوي، خو دا زنانه خصوصا دا بې حسه چې کومه وي چې د خاوند سوچ ورسره نه وي، د زوی نه وي، د پلار نه وي، د بل او د بل نه وي، نه لازم به یې کې، ځکه چې دا بګې دې ښځو ته ځان ښیي، دا به مقابلې کوي. اوس که دې مقابله کې زما دې ته سوچ نشتی چې دې مقابله کې کیدی شي زما خاوند قرضداری شي، د هغه مسافري هغه راتلو والو د نږدې ورځو کې اوس هغه کال دوه کاله نور پاتې شوی ده او داسې او داسې. زما دا خبرې غلطي که صحیح؟ او بیا چې یا راغی چې هغه صرف د ښځې اوري نو بیا په خټه کې اوبه ښه ډېرې شي، ځکه چې دی غږ نه شي کولی. بل فرق دا ډېره خطرناکه ده. موږ په دې کټ او طلایي باندې د دې جنۍ د میراث برخه ختموو. دې فرق ته مو خیال نه تللی. نو کله چې ته چاته ووایې چې یاره زه خیر نه نه زموږ سره برخه ده، زموږ سره برخه د دې دوه مطلبه دي. دا خبره صحیح هم ده، دا غلطه هم ده. که دی و چې زموږ سره برخه دی، زموږ لور ده، په موږ حق لري. دومره پردي کور ته روانه ده، موږ به ولم څه وایو، نو دا ښکلې خبره ده. زموږ سره برخه ده مطلب دی چې جیداد او میراث کې برخه ده، اقیسه دلته ورکوو، دا غلطه ده. هغه به ته حساب وکړې، هغه چې کله ته د دنیا نه لاړې او ستا بچو کله میراث تقسیمو نو دې ته به پکې ښه صحیح برخه میلاویږي، څنګه چې الله او د الله رسول ویلي. نو هغه ته په کټ باندې ختمې. ځمکه د کروڑاو ده او د 2 لکو روپیو کټ اخیستی ده، اوس څه کوي زموږ سره به میراث کې برخه ده او د دوکه اخر ته ورکې چاله یې ورکې، الله دوکه کې. نو فرق درته معلوم شو که نه؟ دا فرقونه دي. اوس راشه رسول وسلم څه چل کړی دی. امام احمد دا روایت راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی. علي رضی الله عنه وی جهز رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه، رسول وسلم وی فاطمې له جهیز ورکړی، لوري وه او کمه لوري وه، ټول نه زیات په بچو کې په دې مهین. او دا به وی دا زما د غوښې ټوکړه ده، زما د بدن حصه ده. څوک چې دا تنګوي نو هغه ما تنګوي، او څوک چې دا خوشحالوي نو ما خوشحالوي. بلې دا ورسره کور کې پاتې شوې ده او بلې اخرنۍ لور ده او واده کېږي. سړی خو وایي چې دا زنانه چې د کور نه ځي دا لور خور، خو هلته سړی الله پیدا کړی داسې دی چې دی به په ظاهره کې کمزورتیا نه راښکاره کوي. نو دا اکثر دا ښځې وایي د سړو د زړونه ډېر کلکي. دا خبره صحیح ده کلکي، خو ته د دې نه خبرې چې یو انسان تا نه پیدا وي او ته یې رالویږي او بیا ستا د کور نه ځي، څومره درد او تکلیف یې دی پلار ته، دی ورور ته.
نو چې رسول صلی الله دا واده کول هغه بس او خصوصا زامن د هغه ټول هغه و چې په وړوکوالي کې وفات شي نو هغه د ډېرې مینې نه دې له سامانونه واغېستو قربان د هغه سامانونو نه وی جهزها فی خمیل وقربه خمیل یو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له یو څادر ورکړی یو کپړی وله د کاټن د مالوچو نه جوړېږي هغه یې وله اغوستی او د سکو دپاره چې څښاک پکې کېږي یو لوښی نیم یې وله اغوستی و وسادة ادم او یو بالښ و چې هغه د سرمۍ نه جوړ شوی الله اکبر نو دا هغه ځمکې په دې مخ باندې چې غوره انسان دی خپلې هغه لور له دا سامان اخیستی و چې هغه په دې بچو کې ټول نه زیات په هغې مهر او روایت کې راځي امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی دی علي رضی الله عنه وی کله چې فاطمه را واده شوه په کومه شپه د هغې رخصتي وشو نو هغې د ځان سره دغه سامانونه راوړي وما تحتنا الا جلد کبش او په هغه ورځو کې زموږ د ملاستې چې کوم ترتیب و نو زموږ سره د ګډ یو سرمنه پرته وه نو هغه به تولۍ دپاره ایستو نو څه سامانونه هغې د کور نه راوړو او څه د هغه سره چې څه وه خو مونږ تفصیل ذکر کړو چې هغه خرڅ کړي او په هغې باندې مهر هغه اخیسته رسول صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې علي رضی الله عنه ته یو بله خبره هم کړې ډېره ناشنا خبره ورته وکړه دغه رخصتۍ په دې شپه باندې وي علي ته خو واده کې جنۍ رخصتېږي خو انه لابد للعرس من ولیمه او ولیمه کول غواړي نو سعد رضی الله عنه ناسو هغه وی علی کبش ګډ به زما هر طرف ته شي دا هغه خلک وو چې الله دوی مبارک ویلي زه دوی نه راضي او دا زما نه راضي دي په پیسو په دنیا په دې نه عزتونه جوړېږي نه الله تعالی محض په دې راضي کېږي خصوصا دا دور کې سړی و چې دا سند دور نو دا ابتدایي دور و د مدني دور و دویم کال دی له صحابه کرام غریبانان دي اکثر هغو دا رسول وسلم چې کوم وخت کې دنیا نه تو دغه ټیم کې دی لږ الله دا دنیا پراخه کړې وه اوس ته سوچ وکړه چې یو قوم د یو خپله ملک او علاقه او ځمکې پرېږدي د دوی سره به څه اوس بله درته دا وویل چې دا چې کوم انسان دی علي رضی الله عنه دی د چا زوی دی څومره اوچت سړي زوی د دې جیداد میداد هغه ټول په مکه کې ختم شوي دا هر څه پرېښودي د الله لپاره او د الله د رسول لپاره نو که پراختیا راغلې د هغه وروسته راغلې دا اولنی دور دی نو رسول صلی الله علیه وسلم انه لابد للعرس من ولیمه ولیمه به کې سعد رضی الله عنه خوا کې ناست ملګري وروڼه د دې ورځې دپاره وي ملګري وروڼه دې دپاره نه چې یوازې تا ته ناست کله به ته ما سره نو کله زه تا سره نو دا ورورولي به هم رواني دا ملګرتیا به هم رواني علي ورته ووي زه به سعد علي ته ووي علی کبش نو دا یو ګډ به ما شو او څه ځوانان ناسو د انصارو نو هغوی وی چې څه غنم یاد کړو یا وربشې یادې کړې هغې یوازې غوښه خو به نه یې که نه نو دغه به ورسره موږ زموږ د طرف نه شي ولیمې پروګرام وشو ساده ژوند
که ژوند موږ داسې تېرو که نه زموږ دا ژوند به ډېر ښایسته ژوند شي. لکه ته زما خوا له روان یې زما ملګری، زما رورې، زما ترې، زما مامای، زما کاکای، هر څه چې ته زما خوا له رالې او زما اوس دومره نه کېږي خو بس ساده سابه او اوبه او وچه ډوډۍ مې دله راوویسته تا وخوړه، ته هم د خندا شین زه هم د خندا شین، تا زما شکریه ادا کړه ما ستا شکریه ادا کړې زموږ خوا له رالې. دا ژوند څومره ښایسته دی. خو چې ته ګیلې شروع کړي چې خو پکې ګډ نه و او پکې غوښه نه و او هغه پلانې شی پکې نه و هغه پلانې پکې نه و پلانې پکې نه و. ښه زه تا راولم نه ډډې مې درته نه لګي ځکه چې ما ته پته رهي چې قیصه به اوږدوي او ما اوس نه رسي نو ژوند زما هم تنګ شو او ستا به هم تنګ شو. موږ خپل ژوندونه داسې تنګ کړي دي. که موږ چېرته دا ژوند اسان ساده یا سمپل ورته وایي داسې نو څومره مزه به وکړي، څومره خوند به وکړي. بس دا پروګرام جوړ شو، پروګرام یو ګډ هغه سعد رضی نومن او انصار اوس ځوانان ناست وي هغوی دا نور ترتیب به موږ وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم علي ته ووایي رخصتۍ په دې ورځ وایي ما ته به صبر وکړي زه درځم. رسول صلی الله علیه وسلم ورغی نو رسول صلی الله علیه وسلم اوبه راووښتې په هغې باندې اودس چارده وکړو، لږې ترې پاتې شو هغه په علي رضا داسې ونوستې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوی لپاره یو دعا وغوښته اللهم بارک فیهما وبارک علیهما. یا الله دې دواړو کې برکت واچوي او په دې دواړو برکت راوورې. وبارک فی نسلیهما او د دې دواړو په نسل کې برکت واچوي. دا دعا ورته رسول صلی الله علیه وسلم کوي. امام احمد یو حدیث راوړی دی وی علي رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپلې لور را واده کړه بعث معه بخمیله ووسادة من ادم. وی یو رسول صلی الله علیه وسلم چې راولېږله او سامان یې راولېږو یو زموږ سامانونه او په ډینه کې لېږي او په سوزکي کې او په ډاټسن کې لېږي او هغه به دوه درې ورځې مخکې لېږي. ولې ډېر دی برابرې وې اب لټې را لټې یریږي چې خلک برابر شي. معاشره داسې جوړه شوې او دوی دغه سامانونو نه بالښت دی او څادر دی او میچنې ورسره هم رالېږلی و د دې وړو دپاره یو دی وله ورکړی او څه د څښاک دپاره څه لوښي. نو علي رضا یو ورځ دې فاطمې ته ووایي څه وخت بعد والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري. وی زما دې په الله قسمي وی د دې کوی نه دا اوبه ما دومره راوویستې لکه هغه څاروی چې د دې دپاره یي چې د کوی نه پې اوبه راوباسي. که هغه اوښو به اوښه استعمالوله الثانیه به ورته وي کله څوک یې په غوایانو کوي څوک یې په غوا کوي. نو یقه شی رانه جوړ شوی دی د اوبه راوباسم په خپله حتی قد اشتکیت صدري په دې سینې مې ورسره دړ شو. ګران کار دی کوی نه بوقې راویسته او ستا پلار سره غلامان دي جنګ کې کوم کسان ونیو قیدیان نو ته پسې ورشې زه ورته نشم ویلی او که یو پکې خادم تاله درکړي نو دا خدمت خو به کوي که نه. هغې ورته ویې وانا والله او زما دې په الله قسم قد طحنت حتى مجلت يداي. نو زه خو دې میچن او دې وړو داسې ستړي کړم چې لاسونه مې پولۍ شو. یوازې مسله ستا نه ده مسله زما هم ده. لاړه په رسول الله وسلم پسې چې ورننوته او هغه په دې دومره مین و
حدیث کې راځي چې رسول وسلم به دې ته پاسېدو چې دا به راغله د عزت ته وګوره د احترام ته وګوره نو دې ته به پاسېدو دې تندی به ښکل کو په خپل ځي به یې کېنوله ته دلته کښېنه چې دا ورله هغه ورته ما جاء بکي ای بنیه لور دا ټیم سره راغی چې هغې ورته وویل زه هسې سلام ته واله راغلم خوله یې جوړوله خو حیا ورله بیا لاړه چې ورله علي رضی الله عنه ما فعلت څه چل دې وکړو وی هغې راته وایي چې استحییت ان اسأله ما خو ورلم سلام دوام یې وکړو خو مخکې خبره ما نه شوه کولی حیا راتله بیا هغه ورته زه دواړه به ورشو چې کله دواړه ورلو سلام یې وکړو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تاسو دواړه څه مسله ده یو علي رضی الله عنه یا رسول الله دې وګوره ویستو داسې ستړی کړی یم چې به دې سینه کې را در لګولی او دې لورې ورته ووایي چې زما دغه لاسونه یې پولی شوي دې کې رد دی په هغه خلکو باندې او فایده وایي چې میاګانو نه واده وکړي یا د اخونزادګانو نه او سیدانو نه نو د هغوی په ښځو به کار نه کوي دا مشهوره ده او دا دې سره چې دی عذاب به د باندې راشي او ځمکه به د باندې نسکوره شي دا کیسې دا ټولې بې سنده بې دلیله خبرې د رسول صلی الله علیه وسلم د لور په شان څوک شته دغه د کار کوي لاسونه پولی شوي دي بله مسله ترې راووته په ښځه باندې د خاوند خدمت لازم دی او دا بعضو دا مسلې راویستې چې نه خدمت دی نه خدمت چې ښځه نه کوي د خاوند نو څه کوي کوي څه څه له راوستې په ښځه لازم دي چې د خاوند خدمت به کوي ها ورسره دا ولګو د وس مطابق شریعت کې ورسره دا قید دی وس مطابق په ښځه لازم دي چې د بچو خدمت به کوي د هغوی تربیت به کوي په ښځه لازم دي چې دې سړي د مال خیال به ساتي د کور خیال به ساتي الغرض نو هغو ته یې ما ته څه وایې هسې دې کې خیال دی رسول وسلم داسې ونه وي فاطمې ته یا دې ظالم خو تا سره سم ظلم وکړو او دا داسې ده چې بعض زمونږ کې داسې چې لور راشي خور راشي وي هغه کارونه ډېر وي دی ورسره هم لګیا شي نه داسې ټیم کې هغې له تسلي ورکول پکار ها او که بل فرض رښتیا زیاتی کېږي نو سړی په طریقه خبره حل کولی شي هغه به ډاډه کې نه د هغې به طبیعت او خوی او سړیتوب هغه نه خرابوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه څه غواړئ نو علي رضی الله ورته وویل قیدیان دي تا سره فاخدمنا که یو پکې موږ له راکړې او خادم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل والله لا اعطیکما زما دې په الله قسم وي چې تاسو له خادم نه درکړو ولې دومره نازبینه لور او د تره زوی زما دې په الله قسم یې زه نه در کوم وادعو اهل الصفة تطوي بطونهم تاسو بهر ته وځئ صفه کې چې کوم غریبانان ناست دي د هغوی خو خېټې راټولې شوي دي په صفه کې مسیح نبوي به دی آخري سر کې به غریبانان صحابه کرام پراته و علم به یې کو هغوی سره هېڅ نو دا خېټې خالي پرتې نو تطوي بطونهم یعنې د خېټې دا سرمنې د ملا د هډوکي سره لګېدلې لا اجد ما انفق عليهم ما سره دومره پیسې نشته چې زه به دوی له خوراکونه راوړم زه خو دې سوچ کوم چې دې کسان له خوراک راوړه غواړي دا خو راغلي دین زده کوي او موږ سره میلمانه هم دي نو بیا زه دغه دې ته مې سوچ دی چې دوی کې به زه یو څو غلامان خرڅ کړم ناکمې پیسې چې میلاو شي هغه به دوی ولګو لا تاسو پکې زیاتي رالی چې زمونږ خادم په کار دی د دې قصې نه څه نه راوځي او ټیم نشته او بلکل آخري یو څو منټې یو لوی دا خبره ترې راووته چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا غټه سینه دا پراخه سینه د امت غم د غریبانانو غم د فقیرانو غم مسیح نبوي کې چې کوم پراته دي راغلي دي د هغوی غم او بیا د هغه اوچت تربیت لور ته او تره زوی ته یې الټه خبرې واورولې
دغه شان چې کله ته د بچو سره کې که نه نو د دې بچو تربیت کېږي. کله بچی ته پسې راشي که نه یا لور یا زوی که هر څوک چې زما دا او ته وایې څنګه او زما دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده داسې پوه کوه. خو چې هغه خوله نه یې واضح کړې ته ورته صحیح ده نو دا ته تربیت د دې ماشوم غلط کې تباه کوي. سبا له به تا سره بیا نه وي په رښتیا او ته به بیا کولی نه شي او د خو عادت جوړ شوی دی او ډېرو خلکو داسې کړي دي. ګورې بیا سر ټاکوي بیا ورته ووایي هغوی لاړو کور ته چې کور ته لاړو جو رسول صلی الله په هغوی پسې لږ څه باد ورغلی داسې زړه ته د دوی دا مسله بیا راغله چې دوی راغلي چې ورغلو نو هغوی په ځان باندې څادر داسې اچولی او دواړه ناست یو ځای وي هغه څادر یې داسې و دا د دوی څادر لکه مونږ چې کمبل او بړستنې استعمالو چې کله به پکې هغوی سرونه پټ کړو یو خپې به ښکاره شو چې خپې به پټې کړې یو سر به ښکاره شو چې څنګه رسول وسلم ور وټکه ورننوتو یو هغوی راپاڅېد رسول وسلم ته مکانکما کښېنئ کې تاسو راغلي وي زما نه خادم غوښتو هغوی ته او مونږ درغلي وی د دغه خادم نه درته ورسولی ښیم هغوی ته ولې نه یا رسول وی زه درته یو څو خبرې ښیم دا ما ته جبریل ښوولي دي داسې تربیت به کوې د بچو د خپلوانو هغوی ته یې څه دي تسبحان فی دبر کل صلاة 10 هر فرض مونځ پسې به لس پیرې سبحان الله وایي لس پیرې به الحمدلله وایي لس پیرې به الله اکبر وایي دا مونږ اذکارو په مسله کې ذکر کړي یو طریقې دا ده هغه لس پیرې دا ده او بله چې تاسو کله دې دغه ته خیږئ که نه طلایي ته او د شپې وده کېږئ نو 33 پیرې سبحان الله وایي 33 پیرې الحمدلله وایي او 34 پیرې الله اکبر وایي. علي رضی الله عنه وایي فوالله ما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په الله قسم چې د کمې ورځې نه رسول وسلم ما ته دا ذکر ښوولی دی ما د اوسه پورې نه دی پرېښودی ذکر زیات شو شپې چې ویده کېږي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله وی دا ستاسو لپاره د خادم نه غوره دي. کله به ته داسې تربیت کوې د بچي هغوی دنیا غواړي خو نشته رسول صلی الله سره په بدله کې ورته څه وکړه دین یې ورته وکړو چې هغه دین د هغه څه نه چې هغوی غوښتو په ډېرو چندو غوره دي. یو بله دعا یې ورته م ښوولې وه هغه به انشاءالله را روان نشست او بیان ته پرېږدو. الله رب العزت چې د دې نیکانو په نقش قدم موږ روان کړي الله رب العزت چې څنګه چې موږ دلته جمع کړي یو دغه شان دې الله موږ او څوک چې بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ د دې نیکانو خلکو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي سره زموږ د والدینو مشرانو کشرانو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.